دا یو څو قطعې وایم چې واده سنت وي په ایمان کامل شي. واده سنت وي په ایمان کامل شي. چا لږ مهینه چا په قرار کړي وي او بعضې بیبي وي د خاوند خادم او د بعضې کس خو ځان له پلار کړي. واده سنت وي په ایمان کامل شي. چا لږ مهینه چا په قرار کړي وي او بعضې بیبي وي د خاوند خادمه د بعضې کس خو ځان له پلار کړي وي. بله خطره چې مور ته بلډ پرشر به مې هر وخت خته، اوس ته وړو مور ته مې بره نه ځي او هغه یو ځل چې په سنډل والې و بوډا شومړه نه مې لا یاره نه ځي. او بله خطره چې نو منې وي د کمې راشي پرنډ، چې نو منې وي د کمې راشي پرنډ، خامخا د یارانې به م کېده انډ. هغه خپلې پې خاموشه شولو پاتې چې مې میسج آی لو یو که ورسنډ. دا د کمې اشنا ویلکم مای ډیر وټ از پرابلم اشنا نن چې راغلی خیار بې تپوسه یوړه هر څه وړی شي ایوریتینګ کې ما سره خو د ستا شیر. دا د مړو سترګو اشنا داسې نشه کړم لکه اوچسکي بوتل شراب د بیر یو د پیس لکه د سنه چې شغلې کړي بل د ونډرفل سټایل اشنا د هیر 89 کې د وې سبا به درشم. دا د 2000 شروع د اشنا ایر. دا یو څو شعرونه نور دي چې د ډېر غمه مې دردونه کوي چیسټ، د ډېر غمه مې دردونه کوي چیسټ، چې مې یار کړي د رقیب په بیټ کې رسټ او ایوری ډے د ویلکم په تمه ناست یم. د ډېر غمه مې دردونه کوي چیسټ، چې مې یار کړي د رقیب په بیټ کې رسټ ایوری ډے د ویلکم په تمه ناست یم، چې د ایسټه به راځي او که د ویسټه. ایوری ډے به مې کېده ورسره میټ، که معلوم د ډیر پرنډو راته سیټ. د فراق وخت کې به سترګې مې ړندې کي نه وینم چې په نظر مې دلبر سویټ. تر هغې به اندرسخاټ دغسې پروت یم چې تر څو مې دلبر خپله نه کړي ټریټ. نو کله لپ چې د لپ نه پاسه کېدم لو به هله بیا زمونږ شي کمپلیټ. نو ډېر بیټر دی د هغې نه غزګیواله خو چې ونه خوري د رقیب د لاسه بیټ. دا یو څو هایکوګانې ویمه چې ما وی چکې به په رقیب وخمه، ماتې نه اوور کې یو وانغستو جانان مې فیلډینګ راته دونه سخت کړ. د محبت رڼا پسې شو مړون، میاش په میاش بل مې د جانان زیاتېږي، ما نه رقیب په غلا کونډه اچوي. د 12 لک بکسو جوړې ویختو کې لار پسې ترتیب وباسي او بس ایزیلوډو له زماش نه دی او دمدانه ټکې رقیب وباسي. په ایزیلوډو ورته لاړه چیلې سر خوړو، اوس راته وایي چې لا نوې د راوتې موبایل او ما ته خو سم د یارانې نه یې پی ډي جوړه شوه، اوس خو لیپټاپ غواړي، هونډا غواړي، د ګوتې موبایل.